نو سړي واده وکړه کور ته لا څومره د د ښځې مېلمستیا وه بیا والا دومره غټ لیست راوویسته وي دا واله وی دا څه دي وی دا سودا راوړل غواړم هغې کې وړو چیني و مالګه مرچکې مساله ګوپي ټماټر تور باټینګه غوښه کیړی سپلی دا ټول هر څه پکې وی دا څه دي وی دا به راوړې وی دا په ما نشته اوسه پورې خو ما دا شی نه دی راوړی وی اوس دی نه دی راوړی خو چې واده وکړه دا دې ټول منلي دي وی قسم دې که مې منلي وی تا ته ملا صاحب نه ویلي وی راشه ګوان دله راوله په خدای مې دې قسمې که ما ته یې وی چې ګوپیان به راوړې او ټیپر به راوړې تور باټینګن به راوړې وی څه وی درته وی ما ته یې وی چې دا پلانکۍ دې قبوله کړې وه قبوله دې کړه ما وی قبوله کړې مې وه قبوله مې کړه وی په دې یو ټکي کې دا ټول هر څه پراته دي اوس ټینګ شه واده دې کو د څو ورځو خوشحالي ده اوس د ټولو مرغمونه دي او که بلا شیشکه دې په قسمت ورسېده نو دنیا کې دوزخ سر دې طالبانو ته یم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت قسم په خدای چې هغه چل بر سره وکړي چې یاد به ساتې دلته یې تو وې ازور د نه وباسي چینی وي سبا ورته یې ورشه دړی چینی راوړه ښځې ما خو پرون ګوته یې راوړلې وه دا بچي دې لږ شربتونه څکي مېلمانه دې نه راځي هغه لښتي کې اړئ اجې تو وې که نه لښتي کې چینی م واړئ غوړي م ور واچئ قسم په خدای دا لوبې کوي دا ماته پته ده ښځه خو ناقص العقل ناقص الدین ده ازور د نه هلته وباسي سبا به دې غوړي ښځې ما خو پرون ټیم راوړی دا هغه غوړي نه دي دا الوزي وایي که نه وایي دا بچی دی لږې پراټې خوري چې ته ووایې نو نیم غوړي د لغون په لښتي کې اړئ چیني د لاړئ مساله اړئ چې اړئ ازور د نلته وباسي او سبا به روانې لستوڼې به دې شلېدلي هلکه دا لستوڼې ولې ځوړندې وایي دا ولې زر به کور ته منډه کې یا ښځې دا ولې وایي ښه دا جوړې سري ګرمه شوې وه سري په قصده لسوځئ یلا خښتک دله ونه سوځئ چې سم دې وشرمئ ښځو سره نټرت یاد ساته وال ټکول به نه کوې ښځو سره زور د نه بیا وباسي